سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته ښه راغلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين سي په بېلابېلو سیمو کې د 11 اکتوبر لپاره غونډې شروع کړي دي. د 11 اکتوبر قامي جرګې یا عدالت د جوړولو په اړه باندې مختلفو سیمو ته تللی ده او هلته قامي مشرانو، سیاسي فعالانو، وکیلانو ته یې د 11 اکتوبر بلنې ورکړي دي. په دې لړۍ کې نن بونیر ته هم تللی ده، چې هلته یې د بونیر له ولسونو سره د 11 اکتوبر په اړه باندې خبرې کړي دي او د 11 اکتوبر قامي عدالت یې جرګې دپاره بلنې ورکړي دي. بلې خواته د دوی یو ډېر مخکښ غړی علي وزیر چې یوه میاشت مخکې په اسلام آباد کې پولیس یې نیولی و، تېره ورځ یې عدالت ته پیش کړی و چې عدالت د ده د خوشي کولو امر کړی و، خو چې دی د عدالت له لارې خوشی سو نو بېرته پولیسو ونیو. نن یې ور بیا پولیسو عدالت ته وړاندې کړی ده او عدالت ده ته په یو بل FIR کې د 15 ورځو لپاره پولیسو ته ورکړی ده او 15 ورځو لپاره یې جیل ته لیږلی ده او راتلونکي کې به یې 15 شپې بعد عدالت ته پیش کوي. بلې خواته ملګرو ملتونو ویلي دي د اګست وروستۍ اونۍ کې هره ورځ 12,000 افغانان ایران او پاکستان ته تللي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د افغانستان او د هغه هیواد د دوو ګاونډیو ایران او پاکستان ترمنځ د افغانانو د تګ راتګ بهیر د څارنې وروسته په یو راپور کې ویلي دي چې د روان کال 2024 د اګست د میاشتې په وروستیو اونۍ کې 29,522 افغانان له خپل هیواده دغو دوو هیوادونو ته تللي دي. همداراز د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اسلام آباد په جلسه کې بېلابېلو مشرانو په خپلو ویناګانو کې په سمدستي ډول د عمران خان د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. یاد ګوند اعلان کړی ده چې خپله راتلونکې جلسه به په لاهور کې کوي، چېرته چې د دې ګوند تر ټولو ستر سیاسي مخالف ګوند مسلم لیګ نون حکومت دی. د اتوار په ورځ د اسلام آباد سنجاني کې ترسره شوې د PTI جلسې ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا صوبې وزیراعلی علي امین ګنډاپور په خپله وینا کې ویلي دي که له یوې اونۍ نه ونیسه تر 2 اونیو پورې عمران خان په قانوني توګه خوشی نه سو نو بیا به PTI په خپله باندې په زوره خوشی کوي. دغه جلسه تېره ورځ د PTI په اسلام آباد کې ترسره شوله. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.